ټورنټو کې د ټورنټو میشتو افغانانو یوه ورځنۍ د اوړي میله په همدې میله کې چې ګڼ شمېر دلته میشتو افغان کاروباریانو ګډون کړی چې ډیری برخه یې هم افغان میرمنې دي. دوی دلته افغاني کالي، لوښي، افغاني ډبرې، جواهرات او افغاني خوراکونه پلوري. دا یو ډول دلته دوی افغاني کلتور او فرهنګ نندارې ته ږدي چې پر افغانانو سربیره دلته د نورو هیوادونو خلکو هم پر همدې نندارتون کې ګډون کړی دی. په دې نندارتون کې داسې ګډونوال هم شته چې هغوی د نورو هیوادونو دي ولې دلته خپل شیان پلوري، او داسې خلک هم شته چې هغوی د نورو هیوادونو دي او راځي د افغانانو دا ایونټ بازار ګوري او دلته د افغانانو کالي، د افغانانو خوراکونه او نور ډېر څه چې افغاني کلتور او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوي په همدې نندارتون کې ګوري. تر ټولو مهمه خبره لا همدا ده چې په دې میله کې یوه ورځنۍ میله کې له یو اړخه دا چې د کاروباریانو لپاره هغوی خپل اجناس او توکي پکې پلوري او ځینې افغانان او یا هم د دې نندارتون لیدونکي ډېر څه په همدې بازار کې موندلی سي تر څو یې واخلي. او بل اړخ بیا داسې ده چې دلته ډېری خلک راځي نو هغوی دلته لایف میوزیک یا ژوندۍ موسیقي هم اوري چې یو ډول میله او یا هم تفریح ته ورته بڼه هم لري. نو تاسو راځئ د دې پروګرام تر پایه پورې به زه د همدې نندارتون بیلو اړخونو ته لاړ سم او تاسو ته به یې هره برخه هغه که د خوراکونو برخه وي یا هم د کالیو برخه وي هغوی به تاسو ته بیلې معرفي کړم او دلته به د دې نندارتون له مختلفو ګډونوالو سره په همدې تړاو خبرې وکړم. او تر ټولو مهمه خبره لا همدا ده چې مه هېروئ چې د دې پروګرام په وروستیو کې دلته لایف میوزیک یا ژوندۍ موسیقي هم شتون لري چې د لایف میوزیک او یا هم ژوندۍ موسیقي پروګرام هم په ګډو راسره وګورئ. نو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. سال تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو اوس د همدې نندارتون د بلې برخې ته راغلي یو. په دې برخه کې دلته یو افغان چې نوم یې ضمیر دی همدلته په ټورنټو کې د زنانه یا ښځینه کالیو او د هغه تر څنګ د ښځینه لاکټونو او جواهراتو کار کوي. د ده سره د ده د کاروبار په اړه باندې ډېرې خبرې کوو او همدارنګه دا چې نن ورځې د دې ایونټ تجربه د ده څه وه او په ټوله کې دغه ډول ایونټونه څومره مهم دي د افغانانو لپاره تر څو دلته له یو خوا نورو د بهرنیو هیوادونو خلکو ته خپل فرهنګ او کلتور نندارې ته وړاندې کړي او بل خوا دلته د میشتو افغان کاروباریانو لپاره یو د دې فرصت چې هغوی وکولی سي په یو شکل نه په یو شکل باندې پروموټ سي او هغه خپل توکي یا اجناس هر څه چې لري هغه وپلوري او کاروبار یې ډېر په ټیټه کچه باندې هم پیل کړی وي. دوی په دې وتوانېږي چې هغه یوې مناسبې سطحې یا کچې ته ورسوي. نن دلته په مارکم روډ کې د افغانانو یو ایونټ دی چې دا ټول افغانان سره یو ځای شوي دي او ټول افغاني کلتور لباسونه مثلا زیورات د افغاني ټول نمایش ته وړاندې کیږي او دا په کال کې یو ځل دوه ځله هم په مختلفو موقعو کې دا برگزار کیږي. نو نن هم مونږ خوشحاله استو چې د افغانانو خپل د افغانانو په منځ کې دلته مونږ دا نندارتون کې اشتراک کړی او ما هم د انزي بوتیک دا بزنس هم نوی شروع کړی او ټول مکمل افغاني زیورات او افغاني کلتور لباسونه مونږ دلته نمایش ته وړاندې کوو او همداسې زمونږ دا ټول افغانان دلته راغلي. دا ډېره ښه برنامه ده او موږ ډېر خوشحاله استو چې په داسې برنامو کې موږ اشتراک کوو. همچنان زمونږ دغه زیورات چې دي مختلفه زیورات دي دا کرې دي دا ټول په افغانستان کې جوړیږي. موږ فرمایش ورکوو او دلته مشتریانو ته یې راوړو. دا کرې دي د ده $25 قیمت ده او همداسې د افغان کلتوري د کلتور دا ښځې استفاده کوي محفلو ته بالخصوص دا خولېګانې دي دا $25 دي ډېر ارزانه یې ورکوو او همدارنګه دا غاړکیګانې دي
دا مکمل فرمایشي جوړیږي په افغانستان کې موږ خپله دستګاهګانې هلته لرو دا هم په لاس باندې فرمایشي جوړ شوي دي دا ګوشوارې هم لري او دا یې ماټیکا ده دا هم $80 قیمت دی دا هم فرمایشي څو رنګه لري په همدغه ډیزاین کې رنګونه مختلف رنګونه دي او دنه دغه چې دی دا بیا خاص فرمایش زموږ خپله فرمایش دی ګوشوارې لري او ماټیکا لري او دا ډېر سوچه کار پکې شوی ده د ده قیمت هم $80 دي ده کې هم بیا څو رنګونه لرو مختلفه ډیزاینونه څو رنګه لرو دا د ګنډ افغاني سره اغوستل کیږي دا مکمل دا $25 دا هم دلته خرڅوي او دا هم زمونږ د افغاني فرمایشونه دي دا هم افغانستان کې جوړیږي د ده قیمت $250 دی دا ټول فرمایشي جوړ شوي دي همداسې دا هم دلته چون هوا ډیره یخی دا بخمل لباسونه دي دا هم په افغانستان کې فرمایشي مونږ جوړ کړي دي او دلته هم راوړي دي د ده قیمت هم $150 دی او همداسې نور لباسونه بیا دغه لباسونه چې دي دا مکمل یو سیټ دی پنجابي لباسونه دي دا هم په افغانستان کې جوړ شوي دي د ده قیمتونه هم $100 دي دا بیا ځان سره بوټان هم لري مکمل سیټ دی پرتوک صادرو دغه یو دسکاول دی او همدغسې ځان سره داسې بوټان هم لري دا مکمل سیټ دی دا هم فرمایشي جوړ شوي دي د یو دانه قیمت $80 بیا مشتریانو ته انشاءالله مراعات هم کیږي نو راشئ په خیر راشئ داسې ایونتو کې اشتراک وکئ دا ټول افغان کمیونټي ده ټول افغانان دي او یو بل ته به لاس ورکوو انشاءالله یو بل سره به کومک کوو همداسې به مخکې ځو د وصال تلویزیون ډیرو قدرمنو کتونکو اوس هم د همدې نندارتون یوې بلې برخې ته راغلي یو چې په دې برخه کې دلته د دې غرفې څښتن یا کارونکي چې دي هغوی افغانان نه دي بلکې د ترکیې دي خو دلته یې د افغانانو په ایونټ او په دې پروګرام کې ګډون کړی ده دوی هم یو ډول خواړه تیاروي او هغه پلوري چې د دې خواړو بڼه او شکل او هغه د جوړولو او د پخولو طریقه یې ټوله د افغانستان بولانو یا پیرکو ته ورته ده له دې خو دوی دې ته بیا بل څه نوم اخلي دوی وایي چې دغه ډول موږ ترکي خواړه هم لرو چې له افغاني خوړو سره ډېر ورته والی لري نو د همدې غرفې له څښتنې سره په همدې تړاو خبرې کوو که څه هم د دې مور په انګلیسي ژبه باندې نه پوهېږي یوازې ترکي خبرې کوي خو د دې لور بیا په انګلیسي باندې هم خبرې کولی شي نو دې سره بیا په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوو چې دوی څه ډول کار کوي او بالاخره د افغانانو له نن ورځني ایونټ څخه د دوی تجربه څه ده نو ته پرېږده چې له موږ سره پاتې شي او د دې خبرې هم په غور سره واورئ. So this is a gözleme. It's same as bolani. Same as bolani, but in Turkey we call it gözleme. So it's same, pretty much it's the same idea, same thing. Like with the dough, you just stretch the dough and then you put it, pretty much any topping that you like. Today, I think my mom is going to make with spinach right now, spinach and cheese, and we also have potatoes today. It was nice to see, see different culture, different people, enjoying our time here together. We're very glad happy for this experience. We're happy that we came here today. Yeah. She put actually feta and mozzarella cheese together and parsley. So for this one, this is what we made. But of course, you can put anything you like just turning it back and forth so that both sides cooks evenly. Yeah.
ما در میله افغانا شرکت کردم. بسیار یک میله خوب بود، آموزنده بود برای ما و بسیار کاستمرهای خوب ما گرفتم و نان همه چیز ما فروختم. بسیار خوبه، یک بزنس بسیار خوبه. سال تلویزیون ډیرو قدرمنو کتونکو اوس هم د همدې نندارتون یوې بلې برخې ته راغلي یو چې په دې برخه کې له ښاغلي افتخار احمد سره د ده د کاروبار په اړه باندې خبرې کوو. د ده کاروبار هم داسې ده چې دی لوښي او ډیری د ډیکور لپاره ځینې سامان پلوري چې ډیری نمونې داسې دی چې هغه د افغانستان د بیرغ او یا هم د نورو ملي ارزښتونو باندې پوښل شوي دی. نن راغلی یا د افغانانو نمایشګاه ته چې خپل محصولات هم راوړي دي او د نمایشګاه دپاره او دغه هر چې دی موږ خپله وارد کوو. د کور لوازم، قالینې، توشکې، د هر چی لوازم لرو، یعنې د میوه‌دانې نیولې تر غذاخوري سیټونه، توشکې، قالینې، ډېر محصولات لرو چې هغه موږ خپله وارد کوو د چین نه. نن چې زه دلته د ټورانټو کې د افغان د وړي بازار کې یم نو نن موږ بیا ډېر ښه پروګرام درلودله ټول افغانانو ته. دلته موږ ټول افغانان راټول شوي وو او بیا د موږ خپل افغاني تولیدات هم دلته راوړي وو او یو ډېر ښه افغاني کلتوري فضا موږ دلته درلودله. نو زه خوشحاله یم چې د موږ سره نوي کسان یو ځای کیږي او په دغه کې ډېر خویندې وروڼه دي چې نوي د افغانستان راغلي دي او همدلته هم اوسېږي. نو موږ ټول یو ځای دغه نن ډېر په کامیابي سره دغه پروګرام مخته یوړله. Canada-wide distributor for wholesale for all the oxidized jewelry. Most of the jewelry coming from India, some of the jewelry coming from Pakistan and Africa as well. But currently I have all the jewelry from India, and Afghan community, they like our jewelry a lot, and I am doing events in Scarborough, in Mississauga, in other areas as well, in Oshawa also. And alhamdulillah, so far very good response from the Afghan community, and inshallah next month we'll be also having event with Afghan community for the Afghan Independence Day. So inshallah we'll be there also. So please, most welcome. And our pricing starts from $5 only. We have very reasonable price. Most of the products are within the range of 5 to 15 only. So please do visit us and grab the opportunity and buy most of the products from us. Thank you very much. Thank you. ملک پنشیر برویم مسکن شیران است
با ملک پنشیر برویم مسکن شیران استیم سنگر کاشانه یارش که سواران استیم سنگر کاشانه یارش که سواران استیم کوه ارو سنگ بی بی دولت خوبان استیم کوه ارو سنگ بی بی دولت خوبان استیم با ملک پنشیر برویم مسکن شیران استیم با ملک پنشیر برویم مسکن شیران استیم رب بازارکی پریان کنم یا نکنم رب بازارکی پریان کنم یا نکنم رخ و خنج تو در باغ کنم یا نکنم رخ و خنج تو در باغ کنم یا نکنم دل به سودای تو حیران کنم یا نکنم دل به سودای تو حیران کنم یا نکنم با ملک پنشیر برویم مسکن شیران استیم سنگر کاشانه یارش که سواران استیم با ملک پنشیر برویم مسکن شیران استیم سنگر کاشانه یارش که سواران استیم کوه ارو سنگ بی بی دولت خوبان استیم کوه ارو سنگ بی بی دولت خوبان استیم با ملک پنشیر برویم مسکن شیران استیم سنگر کاشانه یارش که سواران استیم سر بخوران و دروازه کنم یا نکنم شوق دیدار رخت باز کنم یا نکنم شوق دیدار رخت باز کنم یا نکنم قصه درد دل آغاز کنم یا نکنم قصه درد دل آغاز کنم یا نکنم دل به جوش آمده پرواز کنم یا نکنم دل به جوش آمده پرواز کنم یا نکنم با ملک پنشیر برویم مسکن شیران استیم سنگر کاشانه یان رشک سواران استیم با ملک پنشیر برویم مسکن شیران استیم سنگر کاشانه یان رشک سواران استیم کوه ارو سنگ بی بی دولت خوبان استیم کوه ارو سنگ بی بی دولت خوبان استیم با ملک پنشیر برویم مسکن شیران استیم سنگر کاشانه یان رشک سواران استیم
جوره نداری جوره نداری او بای جان جوره نداری دختر شهر بروخت خالق خدایی دختر شهر بروخت خالق خدایی تیرن میلی بطن جوره نداری جوره نداری دل بر جان جوره نداری دختر شهر بروخت خالق خدایی دختر شهر بروخت خالق خدایی تیرن میلی بطن جوره نداری در قلق شنار دمار پیچاندیدا در گردنی یا رقیق مرجان دیدا دستند آختا مقیق مرجان بگیرا از وقت بدن یارا پریشان دیدا جوره نداری دل بر جان جوره نداری جوره نداری دل بر جان جوره نداری دختر شهر بروخت خال خدایی دختر شهر بروخت خال خدایی تیرن میلی بطن جوره نداری تیرن میلی بطن جوره نداری من آمدم با دیدن جانانه ای دختر مستانه برای از خونه یک بوسه ندادی با من دیوانه باز آمدن مرا خدا میدانه جوره نداری دل بر جان جوره نداری جوره نداری او با جان جوره نداری دختر شهر بروخت خال خدایی دختر شهر بروخت خال خدایی تیرن میلی بطن جوره نداری تیرن میلی بطن جوره نداری گلابی خوشم آمد در بین دخترها چشمابی خوشم آمد آبی خوشم آمد گلابی خوشم آمد در بین دخترها چشمابی خوشم آمد آبی را نمیگیرم گلابی را نمیگیرم در بین دخترها ایرادی را نمیگیرم آبی را نمیگیرم گلابی را نمیگیرم در بین دخترها سجودی را نمیگیرم حالا دختر چرا هستم سر میخواد با پیشانی تو شکستم روادا با تو داده خدا
با یک عصر زیبا ما قربان شو عیار زیبا آبی خوشم آمد گلابی خوشم آمد در بین دختران مساری خوشم آمد آبی خوشم آمد گلابی خوشم آمد در بین دختران هرادی خوشم آمد ای شوق سر زلف تو را تاب می‌دادم چشم اصل مست تو را خواب می‌دادم دم پشت خانه ز باغچه انار است باغبانی کنم باغ تو را می‌دادم باغبانی کنم باغ تو را می‌دادم دیوانه صفات در آیم و گدایی مجنون صفات در آیم و گدایی من دل بجدا دارم دانی و خدایی من دل بجدا دارم دانی و خدایی دیوانه صفات در آیم و گدایی مجنون صفات در آیم و گدایی عاشق صفات در آیم و گدایی من دل بجدا دارم دانی و خدایی من دل بجدا دارم دانی و خدایی آخر فتراق و خطای عاشق مردم در بندکی در پیری زن عشقش خوردم در کسرت و دیدار تو جان بسپردم در خانه در آیوان گنبد برایی در خانه در آیوان گنبد برایی ای شوق سر زلف تو را تاب می‌دادم چشم اصل مست تو را خواب می‌دادم دم پشت خانه بی باغچه انار است باغبانی کنم باغ تو را می‌دادم باغبانی کنم باغ تو را می‌دادم گلاب استی گلواری بویت کنم گلاب استی گلواری بویت کنم قسمت وقت باشه که تویت کنم قسمت وقت باشه که تویت کنم
گلا بستی گلباری بویت کنم گلا بستی گلباری بویت کنم قسمت چه وقت باشد که تویت کنم قسمت چه وقت باشد که تویت کنم دل جان خریدار منم بوسه زنم دست تو را ای سنم بوسه زنم دست تو را ای سنم خواب نکنم نظر بر رویت کنم خواب نکنم نظر بر رویت کنم قسمت چه وقت باشد که تویت کنم قسمت چه وقت باشد که تویت کنم گلا بستی گلباری بویت کنم گلا بستی گلباری بویت کنم قسمت چه وقت باشد که تویت کنم قسمت چه وقت باشد که تویت کنم لب جوشش تنویت یا تو ماما دامن دراز سخن سنجیدن و ایدیات و مامد دامن دراز سخن گفتی سخن از من شنیدی دامن دراز نگار جان بی وفا ایدیات و مامد دامن دراز دامن دراز چشمی چه قناز دامن دراز چشمی چه قناز با تو میگم نگار جان رفتاری پنازه با تو میگم سلام جان رفتاری پنازه ماشاءالله جان دامن دراز که می سوزد تمام وستخوان دامن دراز این نتودار و جانم درد دارد دامن دراز سیاه چشمش زده آتش بجان دامن دراز دامن دراز چشمی چه قنازه دامن درازه چشمی چه قنازه با تو میگم نگار جان رفتاری بنازه با تو میگم نگار جان رفتاری بنازه
و شکرک از تو شکر میریزد در موی سیاه عنبر پر میریزد ای جان و وسی در آرزوی دیدارم از دیده من خون جگر میشود قد قد بالای تو زلف سمن سوی تو مرا دیوانه کرد چشمای زیبای تو چشمای زیبای تو چشمای زیبای تو خزانه چشمی منی از هر دو جهان یگانه چشمی منی بی خانه مگو او از کنارم نگذشت مهمان عزیز او خانه چشمی منی جان قد قد بالای تو زلف زمر سوی تو مرا دیوانه کرد چشمای زیبای تو چشمای زیبای تو چشمای زیبای تو گه اینجا گه آنجا نشستی گه پایین گه بالا نشستی گه اینجا گه آنجا نشستی گه پایین گه بالا نشستی گلای دل خیلی کن جسینه من نشستی هر کجا به جا نشستی هنوز در پختگی پاپا میکنی مثل قصه های
عاشقی پنهان نمیشه تو باور کن که راز عاشقی پنهان نمیشه دلی دل خیر کن رسیده من نشستی هر کجا به جان نشستی هنوز در پختگی آخوامی تو مثل قصه های نو تمامی هر کس داره یار نورسه داره زنجیر سر زلف سنگو جرسه داره یار نورسه داره هر کس داره زنجیر سر زلف سنگو جرسه دارد یار نورسه دارد
ستاره من راه دوباره من در همه جا همیشه به تو گذاره من ماه و ستاره من راه دوباره من در همه جا همیشه به تو گذاره من سرزمین من کی غمی تو را سرود سرزمین من کی با تو وفا نمود سرزمین من کی ره تو را گشود سرزمین من سرزمین من کی غمی تو را سرود سرزمین من کی با تو وفا نمود سرزمین من کی ره تو را سرود سرزمین من د وصال تلویزیون ډېرو قدرمنو کتونکو اوس هم د همدې نندارتون یوه بلې برخې ته راغلي یو چې سټیج د چا چې د سټیج چارې سمبالولې او د دې نندارتون ټول ګډونوالې نږدې خوشحاله او خوښ ساتلي وو او همدلته یې لایف په ژوندۍ بڼه باندې سندرې ویلې. دوی همغه افغانان دي چې تازه له افغانستان څخه راغلي او دلته په همدې برخه کې کار کوي. له دوی سره هم په د نن ورځې د تجربې په اړه باندې د دوی د کار په اړه باندې او دوی د راتګ په اړه باندې خبرې کوو. اولا از شما شروع میکنیم آرش جان، شما چه قرار میشه با کانادا آمدین، در افغانستان چه کار میکنین و امروز تجربهتان چطور بود؟ سلام، به نام یاد خداوند مهربان و خدمت بیننده های شما و خدمت شما همچنان تقدیم میکنم. اسم ما آرش است، فراغی تخلص میکنم و ما تقریبا 7 سال میشه که ترکیه بودم. یک نزدیک به 4 ماه میشه که ما به کشور کانادا آمدیم و قبلش در دولت وظیفه داشتم و ما فارغ از 2 دانشگاه هستم، بخش انجینری و فارمسی و در بخش موسیقی آماتور شوقی تو پیش میرم. بسیار صدایت بسیار عالی بود. بسیار امروز که تمام مردم امروز شما خوش نگاه. قربانتان، زنده باشین، سلامت باشین. و خودتان مثلا امروز که تجربه امروزتان ایونت امروز که بود، مثلا تجربه خودت امروز برای ما قصه بکنید. قربانتان تشکر. ما امروز در این محفل که کمیونیتی افغان ها هست، من حیث یک جوان افغان به نمایندگی یک جوان افغان، البته بدون کدام امتیاز آمدیم. همچنان جناب علی جان که دوست بسیار نزدیکم است و لحظات خوش همیشه با اینا دارم، اینا را ازشان تقاضا کردم که در کنار ما باشند و امروز به شکل مجانی برای افغان‌های خود آهنگا و سروده های ماهینه را تقدیمشان کردیم. تشکر بسیار زیاد. قربان. و اگر مایک بیتیم اول خودتان یکم معرفی بکنید برای بیننده ما. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم علی جان است و امروز یکی از برنامه‌های افغانا در کشور کانادا و امیدوار هستم که دوستایی که ما را امیل ارز از طریق چینل زیبا میبینن، امیدوار هستم که سلامهای ما را بپذیرن و شما هم. اگر خودتان برای ما بگوین مثلا چه وقت به کانادا آمدین و دقیقاً مثلا صدایتان بسیار عالی بود، چقدر قربان سلامت. در بخش موسیقی چقدر؟ مدت 6 ماه میشه که ما به کشور کانادا آمدیم. البته پیش از در کشور زیبای خود افغانستان بودیم، در کشور هم هنرنمایی میکردیم. بعد مشکلاتی که پیش آمد، بعد ما مهاجر شدیم به کشور پاکستان. دیگه از کشور پاکستان دوباره به کشور کانادا آمدیم. مگر اینجا
این رقم ایونت برای افغانایی که نو آمدن چقدر مهم هستند برایشان که وطن دارای دیگه خود ببینن. مثلا کسی موسیقی مسلکشان است، کسی مثلا یک چیزی میفروشه، همهشان به یک جای میان مثلا یک هنر خود به نمایش میگذاره، دیگهش جنسی خود مثلا یک تجارت بیزنس خود بالا میبره. مثلا یک کسی میاد ویزیت میکنه تا فقط لذت میبره از همه هر چیز. چقدر مهم است به نظر خود؟ بسیار مهم است، بسیار گپ خوب است. به خاطر از اول خود در قدم اول خانم‌ها تشویق میشن. دومی که یک کمک از همراه افغانا